نو عزتمندو د فرعون په کور کې دننه داخل د فرعون ښځه ده اسیا رضی الله تعالی عنها موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو، مسلمانه شوله. د آیتونو کې الله همدقې واقعي له اشاره کړې ده. ایمان یې راوړو، مسلمانه شوله. فرعون چې تنه خبر شو ورته ویلي چې زه به تا په ډېر خراب مرګ مړه کړمه. هغې ویل هېڅ پروا نشته دی. قصاب یې راوغوښتلو، قصاب ته یې ویل چې ته د یو چیلي سره څنګه کار کوې؟ هغې ویل داسې ذبحه کوم، داسې ترې سرمن وباسم. وایي د دې اسیا رضی الله تعالی عنها سره به همداسې چل وکړي. خپله بیبي ده، ګورې خپله ښځه یې ده. او بیا کړۍ راوغوښتلو او دا کړۍ چې و دې کې تیل واچول، ویې خوټ کول او ورته ویل ګوره دلته د علالوم سرمن درنه وباسم او بیا د دې کړۍ کې وریتوم سوځوم دي. نو هغې ویلې پروا نشته دی. امر یې وکړ یو څو ورځې دې نور ته واچوي، په دې سینه یې غټې غټې تیږې کېدی، کېدی شي دا د ایمان نه راواوړي. نو اسیا رضی الله تعالی عنها به یې سملولې وه او په سینه او په لاسونو یې ورته تیږې ایښې وې. وایي فرعون به ورته ولاړو، چې فرعون به لاړو ملایکې به رالې د پاسه به یې پې وزرې ونیولې. ووایه الحمدلله. الله د خپلو اولیاو دوستانو ګوره قدر کوي، عزت یې کوي. ملایکې به رالې د پاسه به یې پې وزرې ونیولې. په اسیا رضی الله تعالی عنها باندې به هغه نور ختم شوه، ګرمي به ختمه شوه، یخه هوا به وکړي. ته د الله شه، الله به ستا شي. نو عزتمندو وایي بالآخر چې اسیا رضی الله تعالی عنها نه اورېدله، نو په دې وخت کې فرعون امر وکړ قصاب ته چې دا نوره ذبحه کوي، ختمه یې کوي. وایي کله چې دا قصاب راغی او چړی په دې باندې ایښودله، نو دې وخت کې الله رب العالمین هغه بنګله چې دې دعا کړې وه عجیبه سوال یې وکړه که نه، رب ابني لي عندك بیتا فی الجنه. دې وجې نه اطلب الجار قبل الدار. وایي ګاونډي مخکې د کور نه ولټوه، اول د ګاونډي پوښتنه وکړه، بیا هلته کور اخله، کور جوړوه. دی اول ګاونډي ولټو، الله ستا په ګاونډ کې ستا په خوا کې یو کور راله راکړي او بنګله راله راکړي. څومره ښایسته ګاونډي او څومره ښایسته ځای کې کور. یو زنانه ده خو ایمان یې دومره قوي دی. وایي کله د دې ذبحه کېدو نه مخکې الله ورته په جنت کې هغه د ملغلرو جوړ شوی کور چې دې د کوم مطالبه وکړه هغه ورته الله مخامخ که. وایي دې بنګلې له لیدل او په دې وخت کې روح پرواز وکړو، دی پې پویه نه شوله. او فرعون لعنتي ذبحه کړله. الله قرآن کریم کې د هغې بیبي د هغې زنانه ذکر کوي چې په کوم ځای کې دې کور او بنګله غوښتې وه ما ورله ورکړله.